بسم الله الرحمن الرحیم. یو کس تپوس کړی ده چې زه امام پسې ولاړ یم جمع کې، خو لیکن یو رکعت رانه لاړ ده. 3 رکعت مې امام سره وکړل او یو رکعت مې بیا ځان له کولو. نو دې رستني رکعت کې وایده چې امام سلام واړول او زه پاڅېدم، نو دې کې د رستو غلط شومه. آیا په ما سجده سهو شته او که نه؟ سجده سهو په څه لازمیږي؟ سجده سهو لازمیږي په تاخیر د فرضو او په ترک د واجبو باندې. نو دا د چا نه چې رکعت لاړ د یو او بیا ځان له د امام نه پس یو رکعت کوي، نو که ده نه داسې عمل شوی وي چې تاخیر د فرض په دې اخیري رکعت کې شوی وي، داسې عمل ته نه شوي چې هغه تاخیر د فرض وي، فرض ته نه تاخیر رغلی وي او یا تینا ترک ته واجب شوی وي، نو او دا به بیا سجده سهو کوي په دې د دې اخیري قاعده کې، او بیا وروسته چې کوم ده ځان له سجده سهو وکړي او د سجده سهو نه پس په بیا سلام اړوي. او بل چا تپوس کړی ده چې زه یو مقیم مسافر او مقیم ګډ وډ دي، نو چې مسافر امام مخکې شي مقیمینو ته، نو دا به څنګه چل کوي؟ نو کله چې یو امام مسافر وي او مقیمینو ته مونځ کوي، نو مسافر امام چې کله 2 رکعاته وکړي، نو دی به په 2 رکعاتو باندې سلام واړوي او قوم ته به ووایي چې زه مسافر یم او تاسو خپل منځونه پوره کوي. نو قوم به بیا وروسته ځان له منځونه پوره کوي او مسافر امام دا به په 2 رکعاتو باندې سلام اړوي. او دریم چا تپوس کړی ده چې یو مسافر ده او هغه مقیم پسې مونځ کوي، نو دا به څنګه نیت تړي؟ دا به د 4 رکعاتو نیت تړي او که نه د 2 رکعاتو به تړي؟ نو زموږ فتاوی دیوبند لیکلی چې دا دواړه کولی شي. مقیم امام پسې چې مسافر ودري، نو دا د 4 رکعاتو نیت هم تړلی شي او د 2 هم تړلی شي. افضله دا ده چې د 2 رکعاتو وتړي.